د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت له لوري بادغیس ولایت د ولسي خلکو د شکایتونو اوریدلو په موخه لیږل شوي هیئت د خپل سفر پر مهال د ولسي خلکو سل شکایتونه اوریدلي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت له لوري په ولایتونو کې د شکایتونو د اوریدلو په موخه لیږل شوي هیئت چې مشري د ارجاع او پیګرۍ رئیس مولوي جانان هغه پر غاړه لري بادغیس ولایت د خپل سفر پر مهال په دې ولایت کې د ولسي خلکو سل شکایتونه اوریدلي چې له جملې شل شکایتونه حل او پاتې نور تر څېړنې لاندې او اړوندو ارګانونو ته لیږل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یاد پلاوی په بادغیس ولایت کې د ولسي خلکو د شکایتونو اوریدلو وروسته فرا ولایت د خلکو د شکایتونو اوریدلو په موخه سفر کوي او د سفرونو دا لړۍ به نورو هم دوام وکړي. پښتنو او فارسیانو لاس یو کړی خدای شکر افغانانو لاس یو کړی ټول د شیخ صاحب لای و پرمان زار دی نور واړو وزیرانو لاس یو کړی